نن به موږ په هالیډے موډ باندې خبرې کوو چې هالیډے موډ آپشن په وینټډ کې څه کار کوي او څه لپاره استعمالېږي. سلامون دوستانو، زما نوم دی عرفان الله خلیل. نن زموږ په وینټډ کې شپږم کلاس دی، شپږمه برخه ده. په دې کې موږ په هالیډے موډ آپشن باندې خبرې کوو چې دا په وینټډ کې څه لپاره دی او څه کار کوي. کله چې په وینټډ باندې موږ ته یو اډر راشي نو پای کې موږ ته یو تاریخ راکوي چې دې تاریخ پورې باید ته د اډر کسټمر ته ولېږي. کله چې هغه تاریخ پوره شي او تا اډر نه وي لېږلی هغه اتوماتیکلی کینسل شي. د هغې په وجه باندې ستا اکاونټ ریټینګ خرابېږي. اکثره د باندې کسټمر کمنټس هم وکړي چې دا کس چې دی دا سیریس نه دی او کمانډ په ټایم باندې نه رالېږي. د هغې په وجه باندې ستا اکاونټ خرابېدی هم شي، یعنې کمزوري کېدی هم شي. بیا د باندې خلک ډېر زیات ټرسټ نه کوي. نو که ته چېرته په چکر باندې ځې 10 ورځو ته 20 ورځو ته چکر باندې ځې یا څه کار دی د هغې لپاره د کور نه بهر ځې 10 ورځو ته، نو ته خپل اکاونټ اکټیو نه شي پرېښودلی. که څوک بل څوک وي او هغه ستا اکاونټ کنټرول کولی شي خو صحیح ده، او که بل څوک نه وي او ته یې په خپله کنټرول کوې هر څه، نو ته بیا خپل اکاونټ اکټیو نه پرېږدې. که اکټیو پرېږدې او په هغې کې ستا پروډکټ پراته وي نو ته ته به اډرونه راځي او ته موجود نه وي، دغه اډرونو وخت به پوره کېږي او هغه به اتوماتیکلی خپله کینسل کېږي. د هغې په وجه به ستا اکاونټ ریټینګ ډېر زیات خراب شي او ډېر خلک به د باندې منفي کمنټس وکړي، اکاونټ به ورسره خراب وي. نو ته به څه کوې؟ ته به دغه هالیډے موډ آپشن نه کار اخلي. ته چېرته په چکر باندې ځې او ته غواړې چې خپل اکاونټ نه څومره پروډکټ چې دي هغه ډي اکټیویټ کړي چې چاته نه شو کېږي، یعنې تا ته اډرونه را نه شي، نو ته بیا دغه آپشن نه کار اخلي. هالیډے موډ آپشن چې دا به آن کې ستا څومره پروډکټ چې په وینټډ کې پراته دي هغه به ټول ډي اکټیویټ شي، هېڅ چاته به نه شو کېږي، تا ته به سیل نه راځي. کله چې ته واپس د چکر نه راغلی یا خپل کار نه واپس راغلی، دغه آپشن به واپس آف کړي. ستا څومره پروډکټ چې په وینټډ کې پراته دي هغه به ټول اکټیو شي، واپس به خلکو ته شو کېدل شروع شي او تا ته به بیا هغې نه پس اډرونه راځي. نو دا آپشن څنګه کار کوي راځئ اوس په پریکټیکلی ګورو. که تاسو په چینل باندې نوي یاستئ نو زما چینل ضرور سبسکرایب کړئ او خپله رای ضرور راکړئ. بیل آیکن ضرور کلیک کړئ چې د هر ویډیو تاسو ته نوټیفیکیشن درشي. ویډیو تر اخره پورې وګورئ. راځئ ما سره اوسئ. خراب شو خپل وینټډ ته وینټډ به اوپن کړو، پروفایل باندې به کلیک کړو. پروفایل باندې چې کلیک کړو ته موږ سره وګورئ د هالیډے موډ آپشن دا موږ سره دی د ټایم کې آف. دا به زه آن کړم. چې کله دا زه آن کړم په دې کې زما څومره پروډکټ اکټیو دي هغه به ټول ډي اکټیویټ شي. چې کوم پروډکټ پکې ما اچولي خرڅول لپاره هغه به ټول ډي اکټیویټ شي، هغه به چاته نه شو کېږي. اوس زه راځم ګورم خپل پروډکټ چې هغه ډي اکټیویټ شو که نه. زه راځم هلته خپل پروفایل ته، پروفایل باندې مې کلیک کړل، ته پاس هله مې وکتل. نو ته وګوره زما دا 2 پروډکټ چې دا هیډن شو، دا 2 لباسونه وګوره دا پاس هیډن شو، دا نور خو ټول خرڅ شوي دي. دا 2 لباسونه زما اکټیو، دا دواړه پکې ډي اکټیویټ شو، دا اوس چاته نه شو کېږي، په دې باندې سیل نشي راتلی. اوس زما ورځې پوره شوې، مثلا 10 ورځې 12 ورځې بهر وم د کور نه او واپس رالم. زه غواړم چې دا واپس اکټیو شي، نو زه به دغه آپشن واپس آف کړم. را به شم واپس بیک، هلته به زه راشم ګوره هالیډے موډ آپشن ته، دا به کلیک کړم او دا به واپس آف کړم. چې کله دا زه آف کړم اوس زه واپس ځم ګورم هغه پروډکټ، رالم پروفایل ته، لیسټینګ ته راځم ګورم، نو ګوره دا دواړه موږ سره واپس اکټیو شو. اوس دا هر چاته شو کېږي. نو په دې طریقه باندې موږ د هالیډے موډ آپشن استعمالولی شو. نو چې کله تاسو چېرته په چکر باندې تلئ یا څه کار مو 10-12 ورځو لپاره بهر تلئ، نو خپل اکاونټ چې دی هغه په هالیډے موډ کې اچوئ. نو ستاسو پروډکټ به چې وي هغه به ډي اکټیویټ کېږي، چاته به نه شو کېږي، تاسو ته به سیل نه راځي. او چې کله مو کار ختمېدو واپس راغلی او کار شروع کول غواړئ نو واپس په هالیډے موډ آپشن آف کړئ. ستاسو پروډکټ به ټول اکټیو شي، خلکو ته به شو کېږي او اډرونه به ته راتللی شي. د دې په وجه به ستاسو اکاونټ چې دی هغه به سیف وي، په هغه باندې به منفي اثر نه غورځېږي. نو امید کوم چې ویډیو مو خوښه شوې وي. مزید ویډیو لپاره زما چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ، خپل رای ضرور راکړئ. په الله م سپارم. ښه وخت. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.